له پاکستانه راستنېدونکي کډوال څه ستونزې لري؟ تازه په تورخم کې د راستنېدونکو کډوالو ستونزې څه دي؟ د اسلامیک ریلیف په نوم یوه غیر دولتي موسسه وایي په تورخم کې 90% راستانه شوي کډوال لومړنیو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یادې موسسې لخوا د شوې سروې موندنې ښیي چې ستنېدونکي کډوال د سرپناه خوړو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو او د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سروې د ننګرهار ولایت د تورخم په ښارګوټي کې له 315 تنو شویو کډوالو چې 63% نارینه وو او 30% ښځو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ ترتیب شوي. د دې سروې موندنې ښیي چې د ستنېدونکو کډوالو 92% کورنۍ د څښلو پاکو اوبو ته په اسانه ډول لاسرسی نه لري، 90% کورنۍ سرپناه نه لري او 71% د حفظ الصحې په برخه کې امکانات نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمیشنرۍ د راپور له مخې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر له پیل راهیسې د نومبر تر 18 پورې 350,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.